لکه د مولا کسانو تاسو خو ځان ته وایي یاره مونږ علما یو او مونږ چې کوم د طالبان او قاریان یو بړواګانو بې غیرته د بې ګناه بې خطا کنځلې څه نه کوئ اګوره ملګرو اختلاف د ارچا حق دی یو عالم په منبر باندې خبره وکړه هغه پتا باندې ښه رانغله یا پتا باندې ښه ونه لګېده نو بالکل ته اختلافات کولی شي نو اختلافات به دومره حده پورې هم نه وړې چې د هغه ذاتي زندګۍ کې وردننه شي د هغه چې کوم ذاتیات دي هغې ته لاس واچوي اوس دغه ساقي جان تاسو پیژنې تاسو یې ټول پیژنې په سعودي عرب کې دی د شیخ ادریس صاحب پسې کومې خبرې کړي دي کومې ملنډې کړي دي بیا علماو په دې باندې څه فتواګانې ورکړي دي د دې دپاره څه هدایات ورکړي دي هغه ټول در سره نننۍ ویډیو کې شریکوم ویډیو تر اخره را سره وګورئ خو دغه ویډیو لیدو سره چینل د سره لازما سبسکرایب کوئ چې څومره هم زموږ پښتانه وروڼه یې زموږ دغه نوی چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ شیخ ادریس صاحب چې کله دغه بیان ورکړو د عاصم منیر صاحب په باره کې نو بیا دې نه وروسته خلکو په ډېر زیات تنقید هم شروع کو خو تنقید دومره حده پورې لاړو چې چا په خر باندې کېنولی دی چا په سپي باندې کېنولی دی چا ورله مخ تور کړی دی دومره حده پورې چې بالکل یو عالم او بیا د یو شیخ صاحب دومره بېزتي کول بالکل نه دی کول پکار خو دغه خلک نه پوهیږي دا چې کوم خلک دا کوي دوی ته د عالم یا د شیخ قدر معلوم نه دی د دوی حیثیت ورته معلوم نه دی ډېر د افسوس مقام دی چې ته د یو عالم دغه منبر اختلاف راواخلې د هغه ذاتي زندګۍ ته وردن نه شي داسې نه دی کول پکار ساقي جان ته هم پکار دی چې په خلکو کې د علماو خلاف نفرتونه نه دی چول پکار دغه زموږ علما دي خیر دی پارټي د هر چا معلومه دی خو زموږ تاسو به دغه اختلافات دومره حده پورې نه وړو چې د یو سړي ذاتیات بیان کو